مرګرو دا ماشومان به تاسو کتلي وي په سوشل میډیا کې نن سبا ډېر زیات وایرل دي. دا ماشومان د نن نه 15 کاله پهله ډېر زیات ټرینډینګ کیو. د پوره دنیا چې کوم ډاکټران دي هغه دې ماشومانو ته حیران پاتې وو، ولې چې دې ماشومانو ته یو داسې مرض و، یو داسې بیماري وه چې د هغې بیمارۍ علاج په پوره دنیا کې نو امریکا، UK، فرانس، یورپ غونته ملکونه، یعنې په پوره دنیا کې د دې بیمارۍ علاج نه و. کومه بیماري چې دې ماشومانو ته وه، اوس دې ماشومانو ته کومه بیماري وه، هغه ته یو داسې سینسیټیو بیماري وه. دا ماشومان به چې کله د لمر رڼا ته ورمخې ته شو نو دوی به بالکل صحیح سلامت او ښه خندا، ښه لوبې به یې کولې، ښه خوشحالي به یې کوله. هغې نه بعد چې کله ماښام کېدو به نو دا ماشومان به پیرالایز شو او دوی به چپ چاپ ویده شو، بېهوشه به شو. بیا به چې کله سهار ته لمر راوختو نو دوی به بیا بالکل صحیح شو د لمر رڼا سره، یعنې د لمر رڼا نه به دوی ته یو داسې انرژي ملاوېده چې دوی به بالکل ټیک ټاک شو او بالکل صحتمند به شو. نو دا کیس په پوره دنیا کې روان و چې دا بیماري به موږ څنګه ختمو، ولې چې دا ماشومان کله لمر ته مخامخ شي نو دوی ټیک ټاک شي، او چې کله لمر نه دوی سیټ ته شي، ماښام شي، لمر غیب شي، نو دا ماشومان چې دا پیرالایز شي، بېهوشه شي. داسې څه وجه ده؟ یعنې په پوره دنیا کې د دې ماشومانو څه علاج نه و، د دوی د شفا دپاره هېچا هم کار ونه کړو. نو بیا همدغه شان دا 2 ماشومان په اسلام آباد کې یو هسپتال کې پراته وو. نو په هغې ټایم کې د دنیا هر یو ډاکټر راغلی و او ریسرچ یې کولو په دې ماشومانو باندې، یعنې د هر یو ملک ډاکټران هلته موجود وو. نو بیا هم د پاکستان یو ډاکټر په دې ماشومانو چې کله ریسرچ وکړو، ښه جانبین یې وکړو، نو هغوی څه ګوري چې په دې ماشومانو کې د یو هارمونز کمی راځي چې ډوپامین کوم هارمونز دی، د هغې کمی به د دوی په جسم کې راتلو. په کومه وجه باندې به چې دوی لمر ته بالکل ټیک ټاک وو، نو چې د لمر نه به سیټ ته شو، ماښام به شو کله، نو دا ماشومان به بالکل بېهوشه شو. یعنې د الله تعالی قدرت دی چې دوی ته یو شمسۍ والا سیسټم ورکړی، د سولر سیسټم یې دوی ته ورکړی. بیا اسلام آباد کې چې کوم پاکستاني ډاکټر و، هغې ډاکټر دې دواړو ماشومانو ته د ډوپامین یو ګولۍ ورکړه. نو هغه ګولۍ چې کله دې ماشومانو وخوړه نو دا ماشومان بالکل صحتمند شو، یعنې لمر نه و، بیا هم دا ماشومان بالکل صحتمند وو او دوی ښه خندا کوله، ښې لبې کولې. یعنې دې ماشومانو کې د ډوپامین کمی و، په دې وجه باندې کله به چې لمر غیب شو، لمر به غروب شو، نو دا ماشومان به بېهوشه شو. یعنې تاسو سوچ وکړئ چې د دې ماشومانو علاج د دنیا یو ډاکټر سره نه و، خو آخر کار د دوی په خپل ملک کې علاج وشو. یعنې د پاکستان یو داسې ملک دی چې دلته اندازې چلیږي. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې د پوره دنیا ډاکټرانو علاج ونه کړو، آخر کار یې همدغه شان په ناګهانۍ کې یوه ګولۍ ورکړه د ډوپامین، نو دا ماشومان بالکل ټیک ټاک شو او دا ماشومان اوس غټ شوي هم دي، تر اوسه پورې د ډوپامین ګولۍ خوري. یعنې د دوی علاج لا پروپرلی لا نه دی دریافت شوی چې دا څنګه بیماران دي او الله تعالی دوی ته دا څنګه یو نظام ورکړی دی چې دوی لمر ته بالکل سلامت دي، او چې د لمر نه سیټ ته شي نو دا پیرالایز شي. واقعي چې د دې هر څه نه یو زما الله تعالی خبر دی، دا ډاکټران هېڅ هم نشي کولی. دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ، د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو کړئ.